یو زنانه د پلار د کور نه جدا واده شوې ده او د خاوند سره ژوند کوي، نو دا چې کله پلار کره شپوله راشي نو آیا دا به دلته سفرانه مونځ کوي او که پوره مونځ به کوي؟ ګوره جي دا ډېره ضروري مسله ده. زموږ اکثریت زنانه د سفر د مونځ په مسله باندې نه پوهېږي، دې مسلې ته اهمیت نه ورکوي چې د دې په وجه د دوی مونځونه خرابېږي او په دې سره دوی سختې ګناهګارې ګرځي. نو په دې مسله باندې تاسو ځان هم پوهه کوئ او زنانه پې هم پوهه کوي. مسله دا ده چې یو زنانه د پلار د کور نه د خاوند کور ته واده شوې ده، خو دا د خاوند کور یې دومره جدا دی چې د میلونو لحاظ سره 48 میله یا د دې نه سوا برابرېږي، د کیلومترو لحاظ سره 177-78 کیلومتر 78 کیلومتر یا د دې نه سوا برابرېږي. نو دا ځان سره یاد ساته چې دا زنانه کله د پلار کره شپوله راځي که نه، نو دا د پلار کور چې دی دا د دې وطن وسه نه دی، دا د دې وطن پاتې نه دی. نو دا به په لاره مسافري او چې د پلار کور ته راورسي او د 15 ورځو نه کمه اراده وي. ګوره که 15 ورځې یا د دې نه سوا اراده وه چې دا به زه د پلار کره تېروم، نو بیا چې راورسي که نه نو بیا به مسافره نه وي، پوره مونځ به کوي، سفرانه به نه کوي. خو که د 15 ورځو نه کمه اراده وه چې د پلار کره به زه 14 شپې کوم، 14 به کوم، 12 به کوم، 2-3 شپې به کوم، نو دا یاد ساته چې دا دلته مسافره ده. ګورئ دا به مونځ سفرانه کوي. 4 رکعتیز فرض مونځ چې کوم دی د ماسپښین، د مازدیګر، د ماسخوتن، په دې کې صرف د لومبني 2 ډک رکعتونه دا به سفرانه کوي، سفرانه نیت به تړي. باقي د سحر به 2 رکعتونه فرض کوي، د ماښام به 3 فرض کوي، د ماسخوتن ویتر چې دی هغه به 3 کوي. او چې سهولت او مقشته او سنت کول نو دا زیاته د اجر خبره ده، او کنه سنت نه کول نو په دې باندې ګناهګاره نه ده. په دې مسله باندې ګورې ځان هم پوهه کوي او زنانه هم پې پوهه کوي. او کنه دومره فاصله نه وه چې هغه 78 کیلومتر یا د دې نه سوا برابرېږي، 48 میل یا د دې نه سوا برابرېږي، د دې نه کمه فاصله وه، نو دا یاد ساتئ چې دا بیا په لاره مسافره نه ده، او که د پلار کره راله نو مسافره نه ده، بلکې دا به بیا هر ځای کې که په لاره ده او که د پلار کره ده دا به څه کوي، پوره مونځ به کوي. اهمه مسله ده، او که د امت خویندې پې پوه کوي نو دا به د اجر خبرې. وصلی الله علی النبي.